ډاکټر عبدالله او د ثبات او همپالنې ټیم مشر د انتخاباتو کمیسیون ته نوې خبرداری او هغوی ته اخطارونه ورکړي دي. دا اخطارونه یې په کوم ورکړي دي او عبدالله څه کول غواړي؟ د ثبات او همپالنې ټیم مشر عبدالله ویلي که ټاکنو کمیسیون د دوی د غوښتنو منل کېدو ته غاړه کېنږدي، دوی به د ټاکنو پایلې په هیڅ صورت ونه مني. هغه ویلي یوازې زما نه بلکې د ټولو ټاکنیزو ټکټونو غوښتنې دې ومنل شي. نوموړي ټاکنو کمیسیون ته دا خبرداری له خپلې فیسبوک پاڼې ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ ټاکنو کمیسیون وویل ممکن نن چهارشنبې د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. ټاکنو کمیسیون ویلي و د دوی کار له معترضو سره مذاکرات نه بلکې د قانون پر اساس پریکړه ده. ټاکنو کمیسیون تر اوسه د عبدالله د دوی خبرداری په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. ګلنور دوستانو د هغه کره او دقیق خبرو چې ډاکټر عبدالله او د ثبات او همپالنې ټیم مشر او د هغه سره نور نمایندان د انتخاباتو او د شکایتونو د کمیسیون ته ورکړی و او ویلي و چې پایلې مه اعلانوئ ځکه چې موږ ته هیڅ د منلو وړ نه دي. د دې دلیل څه دی او دې دلیل به په بلې ویډیو کې تاسو ته واضح کړو چې ولې ډاکټر عبدالله غواړي چې دا ځل بیا انتخابات د یو بحران طرف ته بوځي. څه کول غواړي؟ آیا تر شا د کوم هیواد لاس شته که نه؟ د لا زیاتو خو کره معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو مو له ملګرو سره شیر کړئ.